السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو ملګرو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. یو ښه ورځ مو پیل کړی وي. نن غواړم چې تاسو ته یو داسې طریقه وښایم چې څنګه کولای شو د نړۍ هر هېواد ته مفت پرې او پرته له کوم کریډیټه اړیکه ونیسو. نو که غواړئ باید دا ویډیو تر پایه وګورئ. اول زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښان هم درسره کېکاږئ. که غواړئ چې د موبایل او انټرنیټ په اړه داسې طریقې زده کړئ چې تاسو تر اوسه هم نه وي لیدلې، نو باید چینل سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې طریقه شروع کړو ملګرو او ویډیو سره اوږدېږي. لومړی سر کې به راسئ د کروم بروزر ته، چرم ته. دلته چې رالاستئ دلته به ورته ولیکم، له سره یې زه لیکم، له سره یې لیکمه، دا کلیک کوو. دلته چرم ته رالاسئ، کروم بروزر ته رالاسئ. دلته ما ډېر ټایم نه ده خلاصه کړې. دلته به ورته ولیکئ آنلاین پریکال، آنلاین پریکال، دغه باندې به کلیک وکړئ. رابسئ دلته به دا کلیک کوئ، دغه باندې به ټلیفون باندې پریکال، دغه پریکال باندې به هغه وکړئ کال ټو پرنټ آنلاین، دغه باندې کلیک وکړئ. رابسئ دلته انټرنیټ ډېر سست ده. لومړی ځل به دا کنټري ورته انتخاب کړئ. زه فرض مثال زه پاکستان ته زنګ وهم. دلته به راسئ، دلته به شمېره ورته ووهئ. مثال زما شمېره چې ورغه کړې، دغه ته راځو 10 40 8 10 40 8 دغه شمېرې ته زه زنګ وهم. ګوره 10 سکنډه بعد زما اړیکه ورسره روغ کېږي، یعنې ورسره کنیکټ کېږي. نو دغه دې درته لیکلي دي پلیز وی آر چیکینګ ویدر یور کالینګ کن بی کنیکټډ. 10 سکنډه بعد به زما اړیکه ورسره کنیکټ کېږي. لږ انتظار ورته وکړئ ملګرو. انټرنیټ ډېر سست ده، هیله ده چې راسره په عذاب نه شئ. انټرنیټ ډېر سست ده، هغه د دې انټرنیټ سپیډ ګورئ ملګرو، دغه د 0 ده. ګوره اوس ټلیفون ورته روغ کېږي. د هینګ انټر فون نمبر دغه د ملګرو انټرنیټ سم کار نه کوي او ښه ټلیفون نه ورسره روغ کېږي. که بیا غواړئ چې تاسو ته دلته ملتونه نه درکوي، په افغانستان ته ملتونه نه درکوي، پاکستان، انډیا، هر ملک ته تاسو ته ملتونه درکوي، که بیا نه درکول، بیا به دغه راجستر باندې کلیک وکړئ. انټرنیټ ډېر سست ده. دلته که په فیسبوک باندې ورسره کنیکټ کېدلای شي، دغه د لیکلي ساین اپ یوزینګ فیسبوک، دغه د که په ایمیل باندې ورسره کنیکټ کېدلای شي، که نه ایمیل هلې ور واچوئ، دلته پاسورډ پسې ور واچوئ، دلته پاسورډ اګین، دلته دوباره پاسورډ او دا په راجستر باندې کلیک وکړئ. زه اوس کلیک نه پې کوم ځکه چې انټرنیټ ډېر سست ده، ویډیو سره اوږدېږي. نو زه اوس نه غواړم چې دا ځان راجستر کړم. د نورو ویډیوګانو لپاره هیله ده چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښان هم درسره کېکاږئ. نور نو د خدای په امان ملګرو، بای.